یوازې په تېره یوه میاشت کې په فلسطین کې د 100,000 ماشومانو او تر سرو په سلګونه زره لیټره معصومه وینه توی شوه او له جسدونو منارونه جوړیږي، لیکن زه او ته پرته له غندنې او له ښېراوو بل څه نه لرو. دشمن مو اوس هم په نړۍ کې د برم، دبدبې، شان، شوکت او سوپر پاور په حیث ژوند کوي، لیکن زموږ وطنونه لوټې شول، بند مات یو او بیا هم په کاذب غرور اخته یو چې موږ مات کړل. اوس هم ډیر اسلامي هیوادونه د کفارو خیراتونو ته ناست دي او بیا دعوې د ازادۍ کوي. اوس مهال د امت هره پیغله د وام معتصمات چغې وهي، لیکن موږ یوازې اعلامیه خپروو او د هر مسلمان هیواد مذهبي طبقه دا فتوا ورکوي چې خپلو هیوادونو مصنوعي سرحدونو نور اخوا په موږ جهاد فرض نه دی. اغیار د ویرې بې همتۍ ته د تیښتې او جواز لار لټوي. دشمن د خپل اتومي او بیولوژیکي وسلو له امله کولی شي چې ټول هیواد سره د وګړو راته په